الله رسول فرمای اول خپل ځان ته دعا وکړه. کته دعا کوي لکه موږ ولر شو فاتحه لره موږ اللهم اغفر لي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یلا زما مغفرت وفرمایه، یلا د ټول مؤمنانو نارینه او زنانو مغفرت وفرمایه. دلته د الله رسول فرمای ته اول خپل ځان ته دعا کوي. چې تا خپل ځان ته دعا وکړه پس له هغه بیا وغیر ته وکړه. د الله رسول فرمای او د دعا اولنی شرط دا دی چې ما ته دعا کو اول به د الله ثنا بیانو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. سيسلو جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. درود دی وای د الله لوی دی بیان کا. وسنو علماء فرمای کچيري مطلب بابا و ادي دی اول به بابا و ادي ته دعا کوي. ابکشنیوالی به مشته ویلی یالله ما وبخښې زما مور پلار وبخښې. او کچيري مطلب زنانه ده نو زنانه به اول څه کوي؟ اول به خپل خاوین ته دعا کوي، ثنا د الله بیان کړه، حمد بیان کوي، درود پر پیغمبر علیه السلام مبارک وایي. اول به خپل خاوین ته دعا کوي، بیا به خپل بابا واده ته کوي، دریم به خپل ځان ته کوي. ځکه د خاوین ډېر لوی حق دی. خاوین د جنت دروازه ده. د الله رسول فرمایي که زنانه په داسې حال کې مړه سوه خاوین ځینې راضي و چې زړه یې غواړي پر هغه دروازه دې دا جنت ته ولاړه شي. خاوین ځینې راضي و. صحیح شو؟ نو دلته د الله رسول فرمایي چې کله ته دعا کوې د دعا اولنۍ خبره دا ده فکر او سوچ به دې د الله و طرف ته او بیا دویمه خبره دا ده چې ته دعا که چیرې غیر ته کوې اول یې ځان ته وکړه. صحیح شو؟ پښتانه وایي اول ځان بیا جهان. نو اول به خپل ځان پوره کوې بیا به جهان پوره کوې. نو چونکې وښځې ته تر ځان خپل خاوین ډېر نږدې دی و مسلمان ته تر ځان بابا و ادې ډېر نږدې دي. نو اول هغو ته وکړه بیا یې ځان ته وکړه. ها که دې غیر ته کوله په غیر کې اول راولاړ سه ځان ته دعا وکړه بیا یې چا ته وکړه بیا یې هغه غیر ته وکړه چې د چا دپاره د دعا ویل سوي دي. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي دا ما ته چې کله دعا وکړو دغه دعا چې دا هم د مسند امام احمد حدیث دی. د الله رسول فرمایي په درو خبرو کې یوه خبره الله و ما تا ته پر دې دعا راکوي. یا خو به دغه چې ما ته کومه دعا غوښتې ده یا الله ما ته نیک صالح زوی راکړه الله به نیک صالح زوی راکړي. که دغه دعا نه وله بیا الله رب العزت دغه دعا راواخلي په دنیا کې یو غم را روان دی، مشکل را روان دی، دماکه را روانه ده، ټارګټ را روان دی، نور د دنیا مشکلات دي. دا زما او ستا دعا الله د هغه مشکلو مخ ته ودروي یا مصیبت مشکل پر ما ورته رانیسي. که دغه هم نو د الله رسول فرمایي دغه ستا دعا الله د ځان سره ذخیره کړي د قیامت په ورځ د دې دعا په بدله کې ډېر ثوابونه او ډېر اجرونه چې دي هغه راکوي. اوس معلومه شوه صحیح شو؟ موږ دعا وکړه یاره ما دعا وغوښتله د الله رسول فرمایي دعا به پرېږدې نه چې ما دونه ډېره وغوښته اوس الله نه قبلوي. نه د قبلېدو ځای به راسي. بیا په دې درو خبرو کې یوه به خامخا زما او ستا مخ ته الله یږدي. صحیح شو؟ نو په آخرت کې به مسلمان وایي یا الله تا په آخرت کې ما ته د دنیا د دعا دونه لویه صله راکړه کشکې زما پلانۍ او پلانۍ دعا دې هم نه وی قبله کړې. کشکې زما پلانۍ او پلانۍ دعا دې هم نه وی را قبله کړې. نو لحاظه خبره دا سوه چې کله موږ دعا غواړو په دعا کې شرط دا دی چې زما او ستا فکر چې دی هغه به د چا و طرف ته وي؟ د الله و طرف ته وي. بیا ما او تا چې دعا کوو زما او ستا زړه زما او ستا سوچ دا به د الله و طرف ته وي. او که چیرې سوچ د دنیا و طرف ته و او غواړې د الله په دربار کې دعاګانې نو اسې بیا که وخت ضایع کېده ووایو نو به زوم بې ځایه خبره نه وي. دا خبره ختمه شوله.